د نګین الغیاس اسلامي ټلویزیون د اخلاص خپرونې عواملو د یو شمېر خیرو کسانو په مرسته په هرات ولایت کې د یوې مېرمنې چې د شکر ناروغۍ څخه سخت کړېدله د درملنې کیټ تیار کړ. د دې خپرونې ګرځندوی قاري عصمت الله عزیزي وایي چې دا ناروغه مېرمن د دې ناروغۍ څخه سخت کړېدله خو د درملنې امکانات یې په هیواد کې دننه برابر نه وه. ښاغلی عزیزي زیاتوي چې د یو شمېر خیرو کسانو په همکارۍ او مرستې یې دې مېرمنې د درملنې امکانات یې د هیواد څخه بهر ته برابر کړه. نور حال په ریپورټ کې. د نګین الغیاس اسلامي ټلویزیون د اخلاص خپرونې عواملو او خیرو کسانو بېوزله او ناچارو خلکو سره د خپلو همکاریو په لړ کې نن په هرات ولایت کې د یوې ناروغې مېرمنې چې په شکر ناروغۍ اخته وه د درملنې امکانات چمتو کړه. د دې خپرونې چلونکی قاري عصمت الله عزیزي وایي چې دغه مېرمنه د شکر ناروغۍ څخه کړېدله چې د اخلاص خپرونې یو شمېر خیرو کسانو په همکارۍ ایران هیواد کې د درملنې زمینه برابر کړه. مرض قند ازی باعث شده که از زردوکولی خود محروم باشه و این خواهر عزیز ما حال به یک دستگاه یعنی کیت دیالیزی احتیاج داشت که او در افغانستان پیدا نمیشد و ما توسط همکاران خود توسط برادران خیر توانستیم تا او را از ایران خریداری کنیم و به خدمت این خواهر عزیزمان قرار دیم. د دې مېرمنې معالجه ډاکټر وایي چې د اقتصادي ستونزو او ننګولو له کبله د دې مېرمنې درملنه نه وه شوې او له کبله تر دمګړۍ سخته کړېدلې ده. مدت مریض دیالیز شد و از اون اول هم که ما تطبیق قطر برای مریض صورت گرفت ما مریض کاندید فیستولا کردیم ولی متاسفانه نظر به این که مریض یا از نظر بنی اقتصادی بنی درستی نداشت و یا شرایط رگ مساعده برای مریض وجود نداشته مریض برای تطبیق فیستولا صورت نگرفت و چندین دفعه مریض مجبور شد کاتتر خود تبدیل کنه. یعنی 3 بار ما برای از این مریض کاتتر موقت تطبیق کردیم. لینا اموري له دې کبله چې د درملنې امکانات یې برابر شو خوښي څرګندوي او وایي چې د اقتصادي ننګونو له کبله نه و توانېدلې چې درملنه وکړي. ما یک کرات یک نسخه بگرفتیم نداشتیم دیگه نشد دیگه دعا هم آخه فایده نکرد برفتیم با پیش دکتر سینوگرافی کرد گفت گردات و اکار بافتاده مگن دیالیز شید. آدم فرزند خوروانه داره با آدم داشته باشه روز 10 دفعه به پاکستان این دل آدم مایی که ببره نداریم به خدا معلوم داریم روز میزیه 3,000 کرای خونه پول وقت این مصرف خونه بیشتر نمیشه به زینه میرسه که ما تدایی کنیم یه میشه تا خدا دان بنده پرته می هفته یک دفعه دیالیز اگه مسرش نشه میگه خیر رسم میزنه. دا لومړنۍ مېرمن نه ده چې د دې خپرونې له لارې د درملنې زمینه برابرېږي. تر دې مهاله له دې لارې د خیرو کسانو په مالي مرسته ګڼو بېوزله او سبل علاجه ناروغانو سره مرسته شوې.